په دې وروستیو کې کونړ ته د سیلانیانو راتګ تر بل هر وخت ډیر شوی دی. دا د کونړ ولایت اړوند د سپین جومات سیمه ده چې د ګڼ شمېر سیلانیانو پام یې ځان ته رااړولی. دلته نه یوازې دا چې په اخترونو او رخصتیو کې خلک راځي، بلکې هره ورځ دغه سیمه د ګڼ شمېر سیلانیانو د ناستې او تفریح ځای وي. یو تن سیلاني چې له جلال آباد ښار څخه د خپلو ملګرو سره سپین جومات ته راغلی داسې وایي: سپین جومات واقعا چې ښه ځای دی او د چکر دپاره خاص کر په نو راغلي اول ځل هم د صفتونه هم ډېر زیات اورېدلي سپین جومات په اړه. شیدو چای او خاص کر سموسې ډېر زیات مشهورې دي د سپین جومات. سپین جومات داسې ځای دی چې د خوراک او ورسره سره د میلمه پالنې ښه ځای دی. اغلو خلکو ته هم دا پیغام دی چې چکر ته راشي، ډېر د استراحت دپاره ښه او د چکر دپاره ښه مناسب ځای دی. یا د سیمه که له یوې خوا د ښه موقعیت لرونکې ده، خو له بل پلوه د دغه سیمې د شیدو چای تر ډېره مشهور دی. همدا لامل دی چې په سپین جومات کې اوس ګڼ شمېر رسټورانټونه جوړ شوي او په اقتصادي لحاظ د سیمې د اوسیدونکو لپاره ګټور دي. د سپین غر هوټل یو تن کارکوونکی وایي چې کارونه یې د پخوا په پرتله ښه شوي دي او په یاد هوټل کې تر 16 عدده پورې کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. یاره یو ټول شاګردان استادان 18 نفر شکر دی، نیکانو پورې 20 کسان برابرېږو، 2 نیکان دي او 18 کسان شاګردان دي، استادان او شاګردان ټول 20 کسان برابرېږو نیکانو پورې. بیا انتهایي زر لرې لرې ځای نه خلک راځي مېلماني، نو څوک شپه کوي څوک وړاندې ځي ولایت ته، بېرته راځي چې ځي هم دمه کوي چې راځي هم دمه کوي. ابوبکر چې 15 کاله کېږي په یاد هوټل کې کار کوي وایي چې د جمعې په ورځ د سیلانیانو شمېر ډېر وي او په نورو ورځو کې هم د مختلفو ولایتونو سیلانیان سپین جومات ته په چکر راځي. ډېر سیلانیان راځي، د کابل او ننګرهار او قندهار او هلمند ټول ولایتونو نه خلک راځي. به د جمعې پنجشنبې ورځ بیخي ډېر راځي چې رخصتۍ ورځ د خلکو، او دې ورځ بیخي ډېر راځي. د نور ورځې خاص راځي چې منظرې د سیند غاړه د نورو وطني میان دي، دا شی نه دي، په دې وجه خلک راځي. ځای خوښوي، منظره ډېره لري، پورته نور ولسوالۍ ډېرې منظرې لري. کونړ ولایت په دې لږ مخکې دی. د یادولو وړ ده چې ډېری سیلانیان چې کونړ ته په چکر راځي، له کونړ وروسته د نورستان له طبیعي ښکلاګانو څخه هم لیدنه کوي. عرفان الله صافی، سیمه نیوز، کونړ سپین جومات.